د خیبر پښتونخوا سوات ضلع کې یو شمېر سبزیانې غلهدار فصلونه او میوې پیدا کیږي کم چې نه یوازې په هیواد کې کارول کیږي بلکې بهر هیوادونو ته هم لیږل کیږي. په دغه فصلونو کې لوی پیداوار غنم، شوله، جوار، شړشم، شلتالان، سیوان، پیاز، الوګان وغیره شامل دي. د سوات ضلع د چارباغ د شولو کروندګر ظفر علي وایي چې اوس د دوی فصلونه پیداوار ډیر راټیټ شوی دی او هغه ځکه چې دوی ته خاورې، سرې او نور د کروندې سره تړلې څیزونه ګران شوي دي. دی وایي که حکومت دوی ته اسانتیاوې ورکړي نو یو وار بیا د سوات زمیندار مخ په وړاندې تللی شي. زمینداره کې دا مشکلات دي چې سرې ګرانې دي او زموږ په طاقت نه راځي. سرې حد ته رسېدلي دي سره نو ریټونه ګران دي، هر شی ګران دی، مهنګایي ده. په مهنګایي کې به زمیندار غریب څه وکړي؟ هغه خپل هغه ګېډه ګېډه پکې هم نشي کولی. دنیا سره دغه ول دوايانې ولګي او تخمونه ولګي او په دې پسې د هغه ژوند تباه شي. چې وخت راشي چې ریټونه بیا مارکیټ کې ریټ نه کوي، په نیم بها غورځېږي، په نیم بها هم نه غورځېږي. اکثر غریبانان پټي وکړي، موږ دا پټي په خپله وکړو چې وخت راشي نو موږ دې وتښتو. ولې هغې موږ له هغه خپل سر نه کړی. دا په داسې حال کې چې پاکستان تحریک انصاف پخوانی مرکزی حکومت کروندګرو ته د اسانتیاګانو لپاره د زراعتو بیړنې پروګرام په نوم منصوبه پیل کړې وه. د دې منصوبې لاندې حکومتي چارواکي دعوې لري چې دوی کروندګرو ته کسان کارډې ورکړي دي. او دلته د غنمو کروندګر بختزاده وایي چې د حکومت دغه ګټونه واړه زمیندار نه دي خبر کړی شوی او دوی ټولې خرچې په خپل سر کوي. یاره موږ خو نن دغه خاوره لیدلې او نن دغه پیدا لیدلې ده او نن دغه کارډ لیدلی دی. کیدای شي ورکړي لوی سوات دی، موږ ته خو په دې پوره علاقه کې را چا نه دي ویلي چې موږ ته څه میلاو شو. خو حکومتي وزیران بیا دعوه کوي چې دوی په خپل حکومت کې د کروندګرو ژوند کې اسانتیاوې راوستې دي. د خیبر پښتونخوا صوبې د کروندې وزیر محب الله خان دعوه لري چې دوی زراعت دومره ښه کړي دي چې اوس بهر هیوادونو ته خوراکي توکې لیږل کیږي. موږ ما تاسو وایي چې نېشنل اګریکلچر ایمرجنسي کله موږ جوړوله 2018 کې، هغې کې دا ټول پلان شامل دی چې مطلب چې موږ ډېر څیزونه امپورټ کوو. موږ یو څیز باندې تقریبا خود کفیل نه یو. خو د عمران خان کوشش دا و چې موږ په هر څه کې خود کفیل شو، بلکې د یو زرعي ملک په وجه باندې مطلب چې موږ ترقي وکړو، موږ خود کفیل هم شو. مطلب چې موږ د امپورټ نه ایکسپورټ سایډ ته لاړ شو او مطلب چې موږ د کم چې د خوراک اجناس دي غله دا څه دي هغه مطلب چې موږ په خپله پیدا هم کوو، بیا مطلب چې بهر ته ایکسپورټ هم کړي. د حکومتي شمیرو تر مخه دا مهال په ټوله صوبه کې 1 لاک کروندګرو ته کسان کارډونه ورکړی شوي دي، په کم کې چې 415 میلیونه روپو سبسډي شامل ده. او د سوات او د صوبې لرو پرتو سیمو کروندګر غوښتنه کوي چې باید حکومت دې دغه ګټې دوی ته هم ورکړي. ملک وقاص، وایس آف امریکا، ډیوه نیوز، سوات.